مولوي عبدالغني برادر وایي نږدې راتلونکي کې به د کابل مرکزي ښارونو کې میټرو جوړولو پروژه پلي کولو پلان هم لرو. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اجرایوي رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالغني برادر د کابل ولایت مقام د هوایي پل د پروژې د رسمي پیل غونډه په جریان کې وویل چې د کابل ښار د ټرافیکي ستونزو د کمولو او ښاریانو ته د تګ راتګ د اسانتیا لپاره به په نږدې راتلونکو کې د میټرو پروژې پلي کول هم پیل شي. نوموړي څرګنده کړه چې د میټرو پروژه به د ښار د مرکزي سیمو د ترانسپورټ په سیستم کې لوی بدلون راولي. د ښار ښکلا به زیاته کړي او له ګڼه ګوڼې او ټرافیکي ستونزو به د خلکو ژوند اسانه کړي. مولوي عبدالغني برادر ټینګار وکړ چې د هوایي پل او میټرو پروژو همغږي د کابل ښار د عصري جوړښت په لور مهم ګام ګڼل کیږي. بلخوا په کابل ښار 5مه حوزه کې د قطر لخوا د جوړیدونکې ښارګوټي پروژې ډیره برخه بشپړه شوې ده. دغه ښارګوټی د عصري پلانونو او نړیوال معیارونو پر اساس جوړیږي او هدف یې د ښاري استوګنې د معیار لوړول، د اوسیدونکو لپاره اسانه ژوند او د ښکلا پراختیا ته وده ورکول دي. د مسؤلینو په وینا د پروژې بشپړوالی به په سیمه کې د ژوند کیفیت ښه کړي او د ښار په ښاري جوړښت کې مهم بدلون راولي. همداشان د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د ملي تدارکاتو کمیسیون 562 پروژې د څه باندې 130 میلیارډو افغانیو په ارزښت منظوري کړي دي. د افغان حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت دا اقدام د هیواد د اقتصاد د ودې او ځان بساینې لپاره مهم ګام بللی او ویلي دي چې د افغانستان دا مهال په 40 بیلابیلو برخو کې کورني تولیدات هم لري. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.